دا خبره راتلوم چې د پښتو موجوده سکرپټ چې کوم دی لیک دود چې کوم دی هغې سره څوک هم علمي اختلاف لري خو د نړۍ د نورو ژبو د لیک دودونو چې کومه تاریخواله ده پښتو هغې سره برابر بلکې په ډېرو ځایونو کې د هغې نه مخ په وړاندې روانه ده او د لیکدود په حواله باندې د هغې ته کومې داسې مسلې نشته دی چې هغه داسې یونیک وي یا دومره منفرد وي چې هغې د وجې نه موږ د خپلې ژبې جړا وجړو دا مهال د دغه دوو کیس سټډیز په بنیاد باندې زما دا راویستنه ده د دې نه چې پښتو د ایگزسټنشل کرایس د وجودي بحران په پړاو کې بالکل هم نه ده هغې ته ما پوره ګواهي پیش کړې ده په دې مقاله کې تاسو به یې ولولئ بلکې پښتو دا مهال د نړیوالتوب او د سیالۍ په مقام باندې ولاړه ده چې هغه د نورو ژبو سره سیالي کول غواړي او دغه چې کوم لیکدودونه دي په 21مه پېړۍ کې صرف 4 دیرش هغې ته خپل لیکدود رامخې ته کول غواړي نو هغې دپاره کوم کوم څیزونه پکار دي دا موږ ټولو ته پته ده چې کوم 4 دیرش لیکدودونه دي په دې کې د خپل لیکدود یا په منفرده طریقه باندې پیش کول یا د بل په تتبع کې پیش کول دا دواړه صورتونه کیدی شي دا رومن سکرپټ ما ولې راوړی دی ځکه چې د دې سکسسفل سټوریز ډېر زیات دي چې په رومن سکرپټ کې مختلفو ژبو خپل شتون یا خپل نړیوالتوب یا سیالۍ هغه پوره کړي دي خو داسې هم نه ده چې په نورو لیکدودونو کې هغه نه کیږي په دیوناګري کې هم هغه کیدی شي او په پرشین عربیک موجوده سکرپټ کې هم هغه کیدی شي اگر په دې کې چونکې زموږ ژبه آریایي ده د آریایي ډلې سره تعلق ساتي او سکرپټ ورته موږ سامي ټاکلی دی په دغه بنیاد په اوازونو په ساختونو کې چې کومه بدیهي اختلاف دی هغه به مخې ته راځي د هغې دپاره موږ وقتي حلونه هم پیش کړي دي خو بهرحال د دې تاریخوالي په منځ کې دغه دوه مقدمې هغه تر اوسه پورې چلیږي او هغه دا دي مننه ما سره 2 منټه دي زه کوشش کوم چې خپله خبره راټوله کړم هغه دا دی چې د رومن سکرپټ خبره ما کومه راخیستې ده یا د پرشین عربیک سکرپټ خبره ما راخیستې ده نو په دې دواړو کې د پښتو په حواله باندې هم دا دواړه مقدمې موجود دي د رومن سکرپټ چې کوم ساينس دی لینګویسټیک ساينس دی لساني ساينس دی هغه ټول لیکل شوی دی هر ژبه په هغې کې بیا خصوصا د آریایي ډلې ژبو دپاره اسانتیا ده چې خپل لسانیاتي ضرورتونه په هغې کې پوره کړي یو خو د دې لینګویسټیک سایډ ډېر زیات مضبوط دی او سکسسفل سټوریز د هغې لپاره ډېر زیات موجود دي دویم چې کوم خبره ده هغه د جیو پولیټیکل سټیټس ده جیو پولیټیکل سټیټس مطلب دا دی چې موږ په کومه خطه کې پاتې کیږو نو زموږ د ژبې زموږ کلتور زموږ مشاهیرو ته فارسي او عربي ژبې انتهایي سخت نقصان رسولی دی د دغه نقصان د ژغورنې نه د جیو پولیټیکل عنصر چې کوم ماهرین دي هغوی دا وایي چې د عربایزیشن نه د خلاصېدلو چې کومه یوه صورت دی هغه د لیکدود رومنایزیشن دی په دې کې دغه سوال بیا هم راځي چې موږ به د وړې بلا نه خلاص شو او غټې بلا ته به لاړ شو خو د دې ټولو جوابونه آرګومنټس او کاونټر آرګومنټس هغه په خپل ځای باندې موجود دي او ما د هغې دواړو دلایل چې کوم دي هغه هم راوړي دي خو دې سره سره پرشین عربیک سکرپټ چې کوم زموږ موجوده اوس دی دا هم د ویناوو مطابق په دنیا کې دویم غټ سکرپټ او په دې کې هم په 3 نمبر باندې په شلګونو ژبې موجودې دي نو داسې هم نه ده چې دا موجوده سکرپټ کې زموږ کوم داسې کمود دی چې په دې کې موږ خپل کامي شتمنۍ هغه نشو په ځای کولی یا په دې کې زموږ ضرورتونه نه پوره کېږي تمامي ژبو دا کار کړی دی لکه ما د اردو په حواله باندې تاسو ته ووایي چې د 100 میلیونو د 80 میلیونو ژبو خلکو سره د دې تعلق دی زموږ نه په اردو کې چې د املایي مسایلو کوم ټکنیکلیټیز کوم ډیټیلز موږ ذکر کوو په اردو کې دا د دې نه په شپږ اووه ګونه زیات دي د هغې باوجود هغه اردو
دومره پرمختګ کوي او زه نه کوم د دې مطلب دا دی چې دا صرف د لیکدود مسله نه ده د دې په شا باندې نور عناصر دي نو باید مونږه د لیکدود سره سره چې دا کومه پرمختګ روان دی دا بالکل ټیک دی په دې کې چې کومې فیصلې کېږي د هغې علمي اختلاف خو کوي هغه د په خپل ځای باندې وي خو چې کوم اجتماعي د نتیجې په تور باندې پرېکړې په تور باندې زموږ مخې ته راځي باید هغه خو موږ خپل کړو لکه په لیکلې بڼه کې د 1900 تر اوسه پورې زموږ خبرې بعضې پرې کړې شوي دي یا په باړګلۍ کې پرې کړې شوي دي د هغې باوجود په لیکلې بڼه کې اختلاف موجود دی اوس چې کار بس جوړېږي هغې ته خو یو لیکلې بڼه پرته ده دا عمر عثمان مروت صاحب چې کومه خبره وکړه چې کار پس جوړېږي هغه به دا نه وایي چې دا کې او کښې دا دوه لهجې دي او مشین به په دې پوهېږي چې یاره دا دواړه یا چې به په داسې لیکو چې به په داسې دا وحدت پکې ځکه پکار دی چې اوس سیالي د ډیجیټل دور ده د کار بسته او په هغې کې یو معیاري سکرپټ چې کوم دی هغه موږ ته پکار دی هغه په دې دواړو سکرپټونو کې هم کیدی شي دغه څه څیزونه اوس تاسو وړاندې مې راوړل که د چا څه سوال وي هغه به زه په اخره کې هم واخلم ستاسو د توجه یو جهان مننه